سلامونه، هیله د ښه بایست ژوند په خیر وي. زه وطن دوست مو یو ځل بیا په چوپړ کې یم. هرکلی مو کوم هرکله راسئ. ژمنه مو کړې وه چې دا ځل به د اوپاش موضوع ښه سمه دقیقه څېړو. دا دی له څېړنې سره ستاسو په چوپړ کې حاضر سوی یم. دا راپور پر درو برخو ویشي. لومړۍ برخه د ده د خبرو رد چې د درواغ ویلي دي، هغه ثبوتونه ایږدو. په دوهمه برخه کې د ده پر تاریخ درته غږېږم، او په درېیمه برخه کې د ده پر اصلیت غږېږم، د ده پر اوسني حالت چې دی څنګه دی. راځو لومړۍ برخې ته. ده په خپلو خبرو کې داسې وویل: او چا شلی راته نیولی دی، چا سل افغانۍ راته نیولي دي، نه ما د اوسه پورې د پیسو ورته ویلي دي او نه د پیسو ورته وایم. نه یې له چا څخه شی غوښتی دی او نه یې هم چاته د پسونو ویلي دي، نه یې له چا څخه پیسې غوښتې دي او نه له چا څخه بل څه. راځئ دا پرله پسې د څو کسانو غږونه واورئ. دې ته موږ ورغلي اوس ما خپله کوروالا مې وروستلی وه، نو د سر عملیات یې کړی و. بیا هغه دا ثابته وه چې دا دغه غواړي نوره درملنه غواړي، اپریشن ورته څه نو بیا کیموتراپي او شایوتراپي غواړي. نو بیا چې موږ کله کادري ته ورغلو، کادري راته وویل چې زه دمونه پر کوم. نو بیا د مو په مابینځ کې راته وویل چې ورشه وروره ته به پسه راولې، چې پسه رانولې راستا مریض نه ښه کېږي. نو بیا زه ولاړم، پسه مې والله په قرض مې ورته رانیول، په خدای چې هغه سړی یم درښیم چې د چا څخه دا پیسې اخلي. نو بیا مې کله چې دا پسه واروستی، نو په دا وروسته چې دمونه پر کول، بیا ما ته وویل چې نور ورسره نور دې ملا مریض جوړ روغ دی. اته یو ډاکټر ولا که د عملیات په وخت کې دونه امتناع کوي، بالا که یو معایناتونه ته کوي، که زر معایناتونه کوي، نور دې بالا مریض سرطان په سر کې نه لري. او وروسته چې مې امارای ورته وکړل، دا ثبوتونه پراته دي، هر څه پراته دي. امارای کې دا جواب شو چې تومور پر هغه ځای پاته دي، دا بېرته کیموتراپي او شایوتراپي یا بېرته عملیات ته ضرورت لري. نو تر دغه کادري چې دی دا غل دی، دا پټګمار دی، دا باید حکومت دا راکش کړي. که حکومت زما څخه ثبوتونه غواړي، په خدای دې مې قسم چې هر ثبوت چې جلا جلا ورته کښېږدو. نو زما هغه مېرمنه د نن په سترګو ړنده ده، نن یې پښې کار نه کوي، پر ما یې لارې هم بندې کړلې، پر ما یې وختونه هم تېر کړل. دغسې حساب کتاب دی. خپله یو مریض وروستی د تی سرطان و، زما مریض د تی کینسر و. هغه مریض چې مې وروستی، نو په لومړي سر کې یې راته وویل چې د اووه دمونه زه کوم، د اووه دمو څخه وروسته زه درواغ غواړم. او دا په ټولو خلکو کې چې هر څوک به نه وي ورغلي، خلکو به بیا درته ویل. اول خو ده درته ویل، بیا به خلکو ویل چې پسه ورته راولې، درواغ ورته راولې. بیا نور دمونه دی کې تقریبا یوه میاشت، دوې میاشتې او درې میاشتې خلک ورته انتظار و، دمونه به یې پرې کول. نو د اووه دمو څخه وروسته چې زموږ پر مریض یې وکړم، پسه ورته راوستی. د هغه پسه راوستلو څخه وروسته بیا د ده دمونه شروع شو. نو ده به دا ویل هر وخت چې زما دمونه د اووه دمو څخه وروسته بیا تاثیرات شروع کېږي. کله چې اووه دمونه پوره شي، بیا تاثیر شروع کېږي. نو بیا انشاءالله ما سره مریضان ما دمو سره جوړ شوي دي. نو هغه د اووه دمونه چې پوره شو، پسه مو ورته راوستی. یوه میاشت بیا دمونه پر وکړه، یوه میاشت مسلسل دمونه یې پر وکړه، چې بالاخره مریض مو وفات شو، مریض مو مړ شو. یعنې د دمو هېڅ نتیجه نه کوله. پیر ته زما خاله ورغلې وه، دا مې بانجې کړې وه، ورته ویلې وه 500 افغانۍ راکړه، دا م در بانجې کوم. ول بیا به راسې، بیا دوه مارې ورغلې وه، دا مې بانجې کړې وې، 500 افغانۍ ورڅخه غوښتې وې. بیا چې درې مارې ورغلې وه، بری زما خاله ته ویلې ول چې ته د سرطان په ناروغۍ باندې اخته یې، ته به باید یوه دانه پسه راولې، چې پسه دې راوستې، بیا زه په تا باندې دم کوم، ته په توکل په خدای باندې جوړېږه. نو زما خاله اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، خوارکۍ بیخي سرضعیفه ده. بیا نو هغې خوارکۍ پسه ورانیولي وو، بیا ده ته وروړي وو، ده دم چې بانجې کړي وو، د هغه راوروسته تقریبا اوس به یوه هفته کېږي چې زما خاله خوارکۍ ما درې دانې ورېرونه وه، ور مې وستله، به هره ورځ به راولې، اووه ورځې پرله پسې د شاولي کوټه ځم وروستله. بیا به یو دانه به ښه غټ مړ راته رانیسېب، بیا مې په 14,000 افغانۍ مړ ورته رانیوی. د تاوان یې ورته وکړي، ګټه خو دا اوسه نه ده ورته کړې، د کادري صاحب کار وه. خورکۍ ورغلی وه، په کور کې مریض و، یو چا ورښولی و. نو په کور کې مریض و، د بیا ورته ویلي وو مانا پسه به راولي، بیا زه دم پر کوم. نو هغې بیا ورته ویلي وو زه د پسه وس نه لرم، زارۍ ورته کړي وې. نو غږونه مو واورېدل، نور قضاوت په تاسو اړه لري. تاسو د ده مرکه هم اورېدلې وه، دا غږونه مو هم واورېدله، نور تاسو پوه شئ ستاسو قضاوت. راځو دوهمې برخې ته. دا چې دی وایي چې په قرآن شریف کې و، په کوم حدیث کې و، داسې
راغلی دی چې په اوبو کې دا رقم شپه ده چې دی په خوله کې واچي پر خلکو یې پوکي او بیا ادعا کوي چې په دې کې ناړه نه ګډېږي دا غږ یې واورئ. ناړې توکل مکروه کار دی چې پر موسمتنې نه پکې ګټېږي ناړې. زما 4 ساعته اوبه په خوله لنده ده پر دغه موسم. زما سره دا 3 پوښتنې دي، کېدای شي تاسو هم دا پوښتنې ولرئ. اوله پوښتنه دا ده چې دا د ده ناړې اوس واټر پروف دي چې په اوبو نه ګډېږي. خپله وایي چې پر چا به یې ناړې توکل دا غلط کار دی. دا یوه خبره. دویمه خبره چې زما په ذهن کې ده هغه دا ده چې سبا او بل سبا روژه ده، بیا په روژه کې دی دا اوبه پاشي او که خیر پرېږدی. درېیمه برخه دا ده چې دی پر خپل دم و چوف پر خپلو ناړو دونه باوري دی چې ناړه یې آن جرمني ته رسېدلې ده، خو ناروغانو ته بیرته درمل ورکوي. دا لیست د درملو تاسو وګورئ، دا مکمل بشپړ لیست. یوازې دا نه، لسکونه نور ډول درمل ورکوي، د سرطان لپاره، تور ژړي لپاره، د سردرد لپاره، د لوړ فشار لپاره، د کښته فشار لپاره، د بیا اولادۍ لپاره، د یعنې چې یو ناروغي تاسو یادوئ د هغه لپاره دی درمل ورکوي. نو خو ستا په ناړو کې دا کرامت دی چې څوک رغېږي، نو درمل ولې ورکوي؟ درمل په څه خاطر ورکوي؟ زه په هر حال تاسو هغه مخکنۍ ویډیو به ټوله تعقیب کړي او دا اوسني غږونه به مو ټول اورېدلي. راځئ د ده دا غږ واورو. پلار مې ښه سړی تېر سوی دی او پر خلکو یې دمونه نه کول، هغه بس دا د خلکو ووتی په دغه باندې بیا ده څه وویل؟ راځئ بېرته غږ واورو، زه سم نه شوم پوه چې ده څه وویل. دا د خلکو نوک په ووتی په دغه باندې بیا دمونه کوله. ښه، یوه دیني کورنۍ. راځئ د ده پر تاریخ درته وغږېږم. دی چې دی اصلي کې د خاکریز ولسوالۍ د عالم د کلي اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې داد محمد دی. داد محمد داسې یو عادي سړی و، نه یې دمونه و چپونه کوله، نه نور څه. په خپل کلي کې له خپلو تربرونو سره پر غوایانو باندې جنګ سو. د جنګ پر مهال یې وسله راپورته کړه، 2 کسان یې وویشتله چې د میرا په نوم یو کس په دغه جریان کې ووژل سو. بیا له داد محمد څخه دا کلی، علم کلی، خاکریز سیمه پاتې سوه، ولاړ پاکستان ته کډه سو. کلونه کلونه یې هلته پاکستان، لاهور، راولپنډي، ګجران، والاپټ په دې سیمو کې ژوند وکړ. همدغه ندا محمد همالته زیږېدلی دی. 3 ورونه دي، یعنې رسمي شناخته کارډونه هم لري. په هر حال کله چې دوی بیرته کندهار ته راکاږه سوه، په منځ کې ځینې کسان سره کښېنستله د روغې جوړې په توګه. دا چې روغه جوړه سوې که نه هغه بېله موضوع ده، زه پر هغه باندې بحث نه کوم. کله چې بیا ځلې کندهار ته راغله، لومړی ندا محمد ولاړې دهراوت ته. په دهراوت ولسوالۍ کې د امریکایانو په یوه بیس کې اشپزي ونیوله، هلته اشپز و. موده وروسته یې له اشپزۍ څخه ځکه پسې واخیستی چې لاس یې وهی، د اشپزۍ سامان یې غلا کوي، په بازار کې یې پلوری. له هغه ځایه څه وروسته چې راغلی په کندهار ښار ته، بیا د خاکریزواله ورور حج دل جان سره اشپز سو. څه موده له ده سره په اشپزۍ اخته و. دلته هم دغسې پر یو ستونزه، پر یو مشکل باندې راټینګ سو چې د اشپزۍ سامان و نور شیان توکي یې غلا کوله، بازار کې یې پلورله. دویم سي واخیستی. موده وروسته بیا بیرته د خاکریزوال کورنۍ ته دی ورغلی، ورته ویې ژړل، هره کومه کیسه چې وه. بیا دی معرفي کړ وه ملي ټلویزیون ته. په ملي ټلویزیون کې دی کلونه همالته و، همالته ده په ملي ټلویزیون کې کار کاوه. دا یوه موضوع. د موضوع دوهم اړخ چې دی، په دغه موضوع کې بیا دا هم دی چې بیا دی چیرې کورونه وه، چیرې بیا ده کډه کړې ده. هغه راتلونکي بحث کې هغه سره شریکوم. دی همدلته په ملي ټلویزیون کې و چې دی وایي زما 11 کاله د دم چوف کېږي، 11 کاله نه کېږي، ټول وخت چې دی هغه 15 میاشتې کېږي. 15 میاشتې کېږي، خو 4 یا 15 میاشتې کېږي چې مشهوره سوی دی. له دې څه وړاندې مشهوره نه و، بېلابېلې مینې یې کړي دي، په بېلابېلو ځایونو کې و. د ده موضوعات داسې کوچني موضوعات نه دي، داسې غټ موضوعات دي. راځئ زه یو نوی کس درته وغږوم. راځئ تاسو دا مرکه راسره واورئ، خو زه به د مرکې په پیل کې غږ پر وکړم او درته معرفي وکړم. مجاهد هغه سلامونه، هیله د ښه بایاست، ژوند په خیر وي. د دغه پیر او پاش قادري اړوند څونه معلومات لري؟ دی څوک دی، چیرې و، تاسو ته څنګه راغلی، څنګه درته معرفي سو؟ لږ که دغه معلومات راته وړاندې کړې.
چې دغه نظام احمد چې په لوه واله کې دی زما په خپله ځای د کوټ بابا په کوڅه کې و نو د هلته مې ځای و دربار مې و ځای مې دی نو دغه نظام احمد راتلی وخت راتلی دا د قادري شریف پر نامه باندې موږ هم د قادري شریف په طریقه په مخ اخیستې ده نو دی چې و دی راتلی وخت راتلی د هلته به راسره کښېنستی نو بیا یو وخت راغلی باره دی په دغه کې پروت په لوه واله کې په ډبرو د پله سره دا د شاه ولي خان کور چې دی ډبرو پل دغه نوی پل چې دی شاه ولي خان د کور سره پروت و یو وخت په بغارو په چغارو راغلی ما ورته ویل څه در پېښه ده وروره باره ویل دا چې شاه ولي خان راباندې راوغورځېدی باره یې مې نه مې پرېږدي بغارې و چغارې ولې مجاهد هغه مننه کور محبت دی مرغان ته چې ولاړی ستاسو په سیمه کې هلته چې د ژوند کوه وروسته بیا څه پېښ شوه له څه شي سره تاسو بیا مخ شولاست یا کلیوال له څه شي سره مخ شوه که په دغه اړه معلومات راکړئ نو بیا هلته زه په مرغان کې دغه لرمه ځای لرمه ښه غټ ځای د اسرایونه لرمه ځای لرمه نو بیا مو هلته یو سرای ورکړی هلته مو واړوئ چې وامړوئ نو هلته م داسې دغه یې شروع کړل یوه همسایه راته وویل بل همسایه راته وویل بل همسایه راته وویله چې دا داسې موردګوۍ کوي دوسۍ کوي خپل ښځې ته خلک راولي دی ده ته ښځې راځي نور خلک ورته راځي اتو کسو راته وویل خیر خو بیا د دغه مرغان خلک دا دی راغله خلک خبر سوي وه نو د هلته د کوره سره اجباري وه په دا جورو کې تنګاچې جوړې کړي وې د موردګوۍ دپاره هغه موږ ولیدل ډېرو کسانو ولیدلې نو بیا د مرغان خلک راغله روژه وه د روژې د جمعې شپه وه د مرغان د جامع مولوي صاحب مولوي طاهر صاحب هم ورسره و باره یې وویله 18 کسه زما سره ناست وه باره ویل دا موردګو موږ باره وسهار باره ما ورته وویله ما ورته دا څه کوئ اوس دا روژه ده دا مؤمنان لري دغه لري بیا چې دا روژه تېره سي بیا بار کړو نو دا اوس کار مه په لرئ نو روژه چې تېره سوله باره مو دغه کوي بار کوي ولاړې دا دغه کې واړوله د تیرې د اډې سره د شاه ولي کوټ د پمپه سره یې واړوله نو د هلته د شاه ولي کوټ د پمپه سره بیا معلومات نه دی په سوی مجاهد هغه تر دې موضوع وروسته بیا د ده د کورنۍ څوک درته راغله که نه د دغې موضوع اړوند د ده د خپلې کورنۍ کسان مثال خسرګنۍ کې بیا څوک درته راغله که نه چې د دا موضوع په اړه تاسو ته معلومات درکړی یا پر تاسو باندې ژړلي وي په دې اړه معلومات راکړئ داسې یو 4-5 میاشتې تېرې سولې دا خسرانې راغله 2 دانې وې خسرانې یو شراغا نومېږي د دراوتی 2 زامن یې ورسره وه یو بل عجیب ګل نومېږي دغه جانان هغه مړ چې سو او بولدک جانان ماما یې بولي یا کومندان د دغه اخښی دی عجیب ګل نومېږي دغه راغلی دا هم 2 نوي خسران دي نو چې راغله باره یې ماته وویله چې دا ته پېژنې دغه داسې دا خو داسې موردګوي کوي داسې موردګو سړی دی فکر چې په ورسېدی نو داسې ښځې راولي پر دا پلنګ باندې پرې باسي ناولدې ښځې جنایي ورسره کوي دغه ورسره کوي داسې دغه کوي زموږ غږ څوک نه اوري یاده معنا دا خبرې وکړلې ما سره 4-5 کسه 6 کسه ناست وه دوی هم 4-5 کسه وه یو بل یې یوه حاجي کاري صاحب و دا ورسره و کور یې په دا لوه واله کې دی هغه هم ورسره و نو دغه نو ما بیا دی راوغوښتی ده ته مې وویله ده ویل قرآن قسم د معاینې پر طلاق زه دا کار نه کوم ما ورته دا کارونه مه کوه دا د خدایه څه وبېرېږه د رسوله څه وبېرېږه نو توبه یې نه ده کښلې دغسې ناروا و زناکاره سړی دی مجاهد هغه ډېره مننه کور محمد له ولس څخه او له حکومت څخه دې غوښتنه څه ده مهرباني ده په لنډو ټکو کې زما د ټول کندهار د ولس څخه دا غوښتنه ده چې دغه موردګو خرکوس د اوس د مور زوی خپل ښځې بیبیانې مه ورولئ دا زناکاره سړی دی بېکاره ټک سړی دی نو دا ډېر بېکاره غلط سړی دی دا د اسلامي امارت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه ټګان دغه بېکاره خلک دا ورک کړي معنا بندیان یې کړي په سزا یې ورسوي اول دغه نظام احمد دا ډېر غلط بېکاره سړی دی تقریبا په دې کې د مرغانو څخه چې موږ بار کوي د مرغان خلکو بار کوي تر 50 کسه شهیدان ډېر شته چې په هر ځای کې
حکومت غواړي هر څوک چې غواړي زه ورته راځروم ورته تېروم یې چې د مردګوي کوله د وصي یې کوله د لګي یې کوله دا د درواغو خبرې نه دي دا ډېر بېکاره سړی دی دې ته باید څوک خپل ښځې نه وارولي دا کندهار د ولس د خلکو څخه د مسلمانانو څخه زما دا غوښتنه ده چې دې ته مه ورځئ دا مرتکب د وسته او بل د حکومت څخه زما دا غوښتنه ده چې دې دا په سخته سزا ورسوي له مجاهد هغه څخه مننه دوستانو مجاهد هغه د خپلو خبرو په پیل کې ویل چې شاه ولي خان پسې اخیستی و شاه ولي خان چې په لوله کې کور و د هغه له کورنۍ سره له ده سره له دوستان سره ما خبرې کړې دي له همهغې سیمې څخه د همدغې مردګوۍ په خاطر باندې کلیوال ورته راغونډ سوي دي بیا دی له همغې سیمې څخه پسې اخیستی دی خو کله چې دی مجاهد هغه ته راځي خبره ورته کوي ورته ژاړي دا موضوع پټه پاتېږي یعنې مجاهد هغه په دغه موضوع کې دستي نه خبرېږي چې شاه ولي خان ولې دی له سیمې څخه پسې اخیستی دی وروسته چې په مرغان کې کیسه پیښېږي بیا وروسته پوهېږي چې دا موضوع چیرې وه تاسو غږونه واورېدل نور قضاوت په تاسو اړه لري او څېړنه په حکومت اړه لري راځئ بلې برخې ته اوس نو د پیراپاش 4 مېرمنې دي لومړۍ مېرمنه د خاکریز اوسېدونکې ده د هغه کورنۍ نومونه نه شریکوم ځکه چې هغه د دې موضوع څخه ډېره لرې پاتېږي دویمه خسرګنۍ چې د هغه د میوند ولسوالۍ د توغندۍ استاد په نوم یو څوک و چې په حکومت کې و په اربکیانو کې و بیا هلته 14 پروس په هغه ووژل سو دا دومه خسرګنۍ ده درېیمه خسرګنۍ که تاسو اورېدلې وي جانان ماما په بولده کې چې جانان ماما نومېدی د جانان ماما د میرمنې خورزه چې عجبګل نومېږي د عجبګل لور ده د عجبګل لور یې بیا څنګه کړې ده دغه د جانان ماما میرمن په سرطان اخته ده عجبګل یې راولي دته چې داسې یو پیر دی داسې د سرطان ناروغان رغوي هغه خورکۍ چې ورته راوستل کېږي دوی له هغه څخه پسونه و بیسي و شیان اخلي خو د هغې خورکۍ حالت نه سمیږي دغه د عجبګل لور د خپلې عمه سره د لې راغلې ده بیا دی ورته وایي پیراپاش ورته وایي چې که تاسو غواړئ چې دغه خورکۍ روغه سه جوړه سي تاسو په د نجلۍ ماته راکوئ ځکه چې په عرش کې د دې زما کلام سرول سوی دی ما پیرانو پلانکیان په خوب لیدلی دي هغوی وایي چې که دا ښځه رغول غواړئ جوړول غواړئ د نجلۍ باید ماته راکوئ کیرا نه کوي تاسې به هم پر خیر پیښ نه سي د نجلۍ به هم پر خیر پیښ نه سي وروسته عجبګل مجبوره کېږي چې د خپله لور دته ورکړي خو هغه د جانان ماما میرمن څه موده وروسته د همغه سرطان له امله چې دی انتظار کړی و چې زما په ناړو سمیږي هغه وفات سوې ده څلورمه خسرګنۍ دا 2 کاله 2.5 کاله کېږي دغسې ولاړ دي دا ټوله خلک خبر دي یوه روپۍ پر ما مرداره ده خیره که د الله د رضا دپاره کوم دا کساب شراغا ماما د شراغا ماما لور یې کړې ده دا د کساب د ده خسر دی د شراغا ماما خپل ورور په سرطان اخته و خو د ده مچوپو ناړو ګټه ونه رسول اخوارکی مو پات سو په هر حال راځئ د موضوع وروستۍ برخې ته دا غږ واورئ ما خوا دې ماښام د خیر به شکریا راولو وه د هر ضمانت مځکه ومه وه موټر و موټرګاټ شی مه راولئ خو دا پلازا ده بار به کرات مایان در فوارې پرې چې رانسته مایان د فوارې څه مو عزت راولې چې رایې وستله پرې و د مایان پر فواره سټا سړک ته راچېرسئ دا هوټلونه چې د دې هوټل پر سر باندې ده ښه خوندي ځای دی دا ډېر لوی غږ دی که ستاسو په یاد دي څه وخت مخکې زاویه نیوز دغه غږ خپور کړ په دا غږ کې څوک خبرې کوي دا د محترم پیراپاش خوښې ده او کوم نجلۍ چې یادوي د شکریې په نامه دا د محترم میرمن ده او کوم څوک چې دی د ښځه چې ښي عزت الله دا د محترم اخښی دی له دې څخه وروسته دا کسان دا یو د عبدالمالک مهربان ورور دی دا بل دغه وکیل چې ورته وایي دا کس دا خپل عبدالمالک مهربان دی دا نور کسان دا ټول هغه کسان دي چې د دروازې مخ ته یي چې څوک ځي راځي دوی اول ورته وایي چې همدا ځای دی که ستا ناروغ رغول غواړي همدلته به رغېږي بل څوک به نه رغېږي تر ټولو زیاته ګیله زما له دغه عبدالمالک مهربان څخه ده خدای دې وکړي چې راپور ستاسې د پام وړ ګرځېدلی وي
هیله مې دا ده چې راپور باید شریک سي چې په کور کور کې خویندې په خبرې سي چې دغسې کسانو ته باید خپلې خویندې میندې د خپلې کورنۍ بیبیانې د خدای په لحاظ دغسې کسانو ته مه لیږئ. یوازې دی نه دی، دا لړۍ دوامداره، زه نور درته رسوا کومه، خو د خدای روی ته درته نیسم، د قرآن شریف روی درته نیسم، خپلې د کور بیبیانې و دغسې کسانو ته مه لیږئ. ډېره مننه. ژوند